مولانا حنیف الله صاحب دامت برکاتهم بهترین انداز کی موقع مناسبت سره خبرې وکړي. د وخت د اختصار په بنا باندې یو دوه درې خبرې عرض کول غواړم. محترم مسلمانانو، مونږ او تاسو په دې اجتماع کې چې راجمع شوي یو، ابل ورځ یو عاشق رسول د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو سچا عاشق غازی فیصل خالد یو مردار یو ملعون جهنم واصل کړی دی چې د رسول الله مبارک پشان کې ګستاخی کړی ده. او د رسول الله مبارک پشان کې چې څوک ګستاخی وکي نو دا زمونږ د علماو په دې باندې اجماع ده چې دا سړی کافر ګرځي. علامه سبکی رحمه الله په دې مسله باندې یو کتاب لیکلی دی السیف المسلول. هغې کې په دې باندې لیکلي چې د څلورو مذاهبو په دې باندې اجماع ده چې د دواړو جهانو د سردار په شان کې څوک ګستاخي وکړي په دې باندې د امت اجماع ده چې دا سړی قطعي کافر ګرځي. قاضي عیاض مالکی رحمه الله په خپل کتاب شفا کې لیکلی دي چې کوم سړی د دواړو جهانو د سردار خلاف دا خوله کولا وکړي دا سړی قطعي په اجماع سره دا سړی کافر ګرځي. او داسې کافر ګرځي چې دا مرتد ګرځي. او د مرتد دپاره چې ورځې تېرې شي د ده سزا دا ده چې دا سر تن سے جدا. محترم مسلمانانو، تاسو وکتل چې د رسول الله مبارک د شان خلاف د هغوی د عشق خلاف هغه زمانه کې په هندوستان کې یو شخصیت چې ملعون او مردار د رسول الله مبارک خلاف کتاب لیکلی او رنګیلا رسول راجپال. په هغه زمانه کې یو نوجوانو غازي علمدین شهید رحمه الله د شلو دویشتو کالو هلک دی، د مدرسې طالب نه دی، د جومات امام نه دی، مولوي صاحب نه دی، قاري صاحب نه دی، ګیره یې نشته دی، عام یو نوجوان د سکول کالج سټوډنټ دی. د رسول الله مبارک په شان کې دغه ملعون دا ګستاخي کړې ده او دا جهنم ته ورسو. چې کله عدالت ته حاضر شو د ده وکیلان ما ته چې ورته مصور حقیقي وایو چې پاکستان چا آزاد کړی، قائد اعظم پاکستان دا خواب چا لیدلی؟ علامه اقبال. د پاکستان د آئین مشران یا علامه اقبال دی او یا قائد اعظم دی. دا دوه کسان د دغه شخصیت د غازي علمدین شهید رحم الله وکالت کوي او په عدالت کې کیس لړاوي. اخیری شپه ده قائد اعظم او علامه اقبال رحمه الله ورته فرمایي چې دا یوه شپه ده او ته دا لیکلو که دا دستخط وکړه چې زه پوه شوی نه یم، زه په غوسه کې راغلی وم، زه په تویش کې راغلی وم او دا سړی ما وژلی دی. په دې نن شپه کې ستا دا سزای موت مونږ په مرګ دا په ژوند باندې بدلو او تا ته رهایي میلاویږي. غازي علمدین شهید رحم الله ورته څه وایي؟ محترمو مسلمانانو، دا د اورېدو خبره ده. دی ورته فرمایي تاسو ډېر نادان نه یئ. علامه اقبال او قائد اعظم ته وایي د کله نه چې دا سړی ما مردار کړی دی داسې شپه نشته چې ما ته د دواړو جهانو سردار په خوب کې نه راځي. امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هره شپه ما ته دا وایي په خوب کې چې ای علمدینه زه جنت کې ستا انتظار کوم، ته به کله راځې؟ وایي نو زه د رسول الله مبارک په عشق باندې، زه د رسول الله مبارک په ناموس باندې سودا وکم، دا چرته هم نشي کېدی. محترم مسلمانانو، دې نه علاوه تاسو وګورئ بله ورځ ممتاز قادري سلمان تاثیر د پنجاب گورنر د رسول الله مبارک دا قانون چیلنج کړی دی، دې ته یې کاله قانون وي، خپل ګاډ راولګېدو او هغه یې ووژو. ممتاز قادري چې کله وفات شو او هغه یې کله پانسي کو نو د هغه وکیل محمد شریف نوم دی. محمد شریف یو وصیت ولیکو د ممتاز قادري دپاره کیس لړو په عدالت کې او دی په خوله باندې مو وی او په ګوتو باندې م دا ولیکلو وایي چې کله زه وفات شم نو زما په قبر کې په لحد کې په کفن کې بدن نه د ممتاز قادري دپاره چې ما کم پایلونه عدالت ته وړل او ما به کم کیس د دواړو جهانو د سردار د رسالت دپاره او د ناموس دپاره لړاو دغه پایل به ما سره تاسو کفن کېږدئ. چا ته تپوس وکړو وایي ته دې پایلونو کاغذونو باندې څه کې؟ وایي په قبر کې دویم تپوس په دا کېږي د هر چا نه من نبیو که ستا نبي څوک دی؟ وایي زما نه چې کله دا تپوس وشي من نبیو که ستا نبي څوک دی؟ وایي زه به ورته یم چې نبي زما هغه شخصیت دی چې د پاکستان د مسلمانانو په عدالت کې دا پایلونه د هغه د رسالت دپاره به ما وړل راوړل. نعرہ تکبیر! گستاخی رسول کی ایک سزا، گستاخی رسول کی ایک سزا. نعرہ تکبیر! محترم مسلمانانو،
دا زما خبره نه ده د رسول الله مبارک په شان کې چې څوک ګستاخي وکړي علامه سبوکي رحم الله سیف المسلول کې لیکلي دي چې دا مذهب د امام احمد بن حنبل رحم الله هم دی چې دا کافر ګرځي دا مذهب د امام شافعي رحم الله هم دی چې دا سړی کافر ګرځي دا مذهب د امام مالک رحم الله هم دی چې دا سړی کافر ګرځي دا مذهب زما استاد امام د سراج الامت د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله دی د څلورو مذاهبو په دې باندې فتوا ده چې دا سړی قطعي کافر مرتد ګرځي دې وجې نه تاسو وکتل اول ورځ په عدالت کې فیصل خالد دا سړی مردار کو ولې 2-3 کاله دا کیس چلیدو او د عدالتونو به د رسول الله مبارک په شان کې دا ګستاخي اوروله او فیصله به نه کوله امام ابو داود رحمه الله 1200 کاله مخکې تیر شوی دی د خپل زمانه یو بې پایه محدث د 15 لاکو احادیث حافظ د 15 لاکو احادیثو نه د ابو داود شریف د احادیث انتخاب کړی دی په دقه ابو داود شریف کې د رسول الله مبارک باره کې یو حدیث نقل کړی دی چې د نبی علیہ السلام په زمانه کې یو وینځه چا قتل کړه نبی علیہ السلام اعلان وکړ چې دا چا قتل کړی دا چا غږ نه کو یو نابینا صحابي د پستر ګړون دی جلیل القدر رضی الله عنه پاسید یا رسول الله دا ما وجلی نبی علیہ السلام حاضر کو تا دا ولې دومره بے دردی سره دا وینځه وجلی یا رسول الله دا زما خپل وینځه وا زما ته 2 بچیان پیدا دي دا زما ته ډیره ګرانه وا زما پشان کې ګستاخی کړي ما برداشت کړي دا زما د مور او پلار پشان کې ګستاخی کړي دا یا رسول الله ما برداشت کړي دا د دې ډیره ادا او ناز ما وړي دي ارسې چې وړي دي ما برداشت کړي دي یا رسول الله یو ځل کور تر عالم ستاسو خلاف خلق لا وکړه یا رسول الله یو ځل کور تر عالم ستاسو خلاف ګپتو کو زه پستر ګړوندم ما دا نشورا نیولې چې د شپې به دا چرته کټ کې سم لاستا دی په خوب کې خرارې کو ما وی چې دا شپه راشي د خرارې نه بزد د کټ دا ځای معلوموم دا واقعه د آج د مشرق اخبار خبره نه ده د ډان نیوز خبره نه ده د دوانو جهانو د سردار خبره ده اسمان به زمکه تراشي زمکه به اسمان تراشي دا ټول خبره پاسبل دي خو د رسول الله مبارک په حدیث کې چون او چرا دا امپاسبل دي دا چرتم نشی راتله محترم مسلمانانو وای د شپې د املاستو په کټ کې وای خرارې کو ځان سره می تور راواغستا او 2 ماشومان زما خپل بچیان ته پیدا دي یو مې د سینې نه دی خواته سملو بل مې ته دی خوا سملو او په دې سر او په دې ملا ولکې ناستم او دا توره مې ته لاندې بوتلله چې قرار دی د اډو کې قرار یو کو زته پاسې دم یا رسول الله دا کار مې زکه کړل چې تاسو خلاف خلق لاو کړی نبی علیہ السلام قانون ذکر کو قانون ان دمها حدرن دا کار ته جایز کړی دی ته ماته نن دا پیغور راکې چې تا توهین عدالت کړي د توهین عدالت دا مقام د توهین رسالت نه ولډیر اولاد سو د توهین عدالت دا مقام د توهین رسالت نه ډیر اولاد رسول الله مبارک دې ځکه تاسو ته یو تو دی پوینټ یو نقطه بیانوم دی جلیل القدر خبره ختمم رسول الله مبارک دی جلیل القدر صحابي چې کله دا خزه مردار کړه نو نبی علیہ السلام نه تپوس کړو تاسو نه تپوس کوم نبی علیہ السلام ته پتا وا نه و پتا نبی علیہ السلام جج او په دغه زمانه کې کو نو چیف جسټس او قاضي القضات کو نو چیف آرمی سټاف د صحابه د آرمی چیف کو نو نبی علیہ السلام حاکم الوقت بادشاہ کو نو تپوس ته کړو نیو کړي چې کله جج ته خبر رااله کله د رسول الله مبارک عدالت ته خبر راغله کله د بادشاہ عدالت ته خبر راغله فیصله په ډایرک او واورول چې ان دمها حاضر تا جایز کار کړي زمانن د پاکستان د قانون د عدالت نه دا ګیله ده تا ته ولې مسله 2-3 کالو کې تاو زنګوله توهین عدالت خبره بن راتله کو تا فیصله کړي وا او ته چې نن دا وې چې دا خبر قانون ته پرېږده زم دا ویم چې دا خبره قانون ته پرېږده دا د قانون مسله ده خو څه د پاسه 1400 ګستاخان رسول دا په عدالتونو کې ګرځي یو تم د عدالت سزا ورنکړه چې کله عدالت خپل فیصله نه کوي بیا به غازی فیصل خالد په خپل باندې دا فیصله کوي محترم مسلمانانو الله پاک تاسو زموږ د راتل په خپل درباري علی کې قبول او منظور کی واخر دعوانا الحمدلله جزاک الله پزل کدن کې بپلور د مدینه ګورما پزل کدن کې بپلور د مدینه ګورما مختشه په انام محمدی مزا او چې ملائک قبر کې راشي سوال جواب د پاره ورته بوایم چې غلام محمدی مزا سوال کوم قائد دی نیازی تم لګور پریدا سوال کوم قائد دی نیازی تم لګور پریدا نو ډیر ګستاخی برخي دی جړاته بیا غوکیدا
او بعضې پیغور خو زمانو له بس دی خاص کر ملګرو پښتنو له بس دی او ما ته چا ویل زموږ لیډر پښتون دی د ده یو غږ خو لیونو له بس دی ما ورته ویل ستاسو دا لږ حکومت د قام تمامو پریشانو له بس دی او ستاسو پارټۍ کې چې بس یو غل هم وي د ملک تمامو خزانو له بس دی او د ملک د صدر نه به څه جوړېږي دا تا نه ناخو کوټنو له بس دی او چې په یوه خوله کې څلور ژبې وي نواز شریف دغه بانو له بس دی او چې د یو ډز سره لندن ته تښتي اسپندیار دغه قربانو له بس دی ماشاءالله ماشاءالله خفه نه شي دا الفاظ به ځکه وایو چې دوی موږ سره یو وخت کې لږ ورانه هم کړی دی د ملک د صدر نه به څه جوړېږي دا تا نه ناخو کوټنو له بس دی او زموږ قاید چې مېمې جوړوي خو یو صاحب پکې ورانو له بس دی او د قاید شان د په شکال باران دی شاړو وزړونو او میرو له بس دی او اسرار لال کشي ته ټول لیډران یو چاکو زرو هندوانو له بس دی دعوت ورکوم زمونږ او ستاسو مشر د دغه علاقې روحاني پیشوا د حضرت باباجي صاحب جان نشین حافظ محمد سعید صاحب ته ډېر په ادب او احترام سره دعوت خطاب ورکوم چې هغوی راشي او په مختصر ټیم کې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي جناب حافظ محمد سعید صاحب دامت برکاتهم العالیه اختتامی دواب هم کوي او اخري کلمات به هغوی ستاسو په وړاندې پیش کوي جناب حافظ محمد سعید صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر